السلام علیکم ورحمت الله. زه شبیر احمد امینی تاسو زده کوئ د امازون اف بی هولسیل. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د امازون چې کوم سیریز شروع کړی و په هغه کې موږ چې کوم فری ایکسټنشن دی چې موږ سره په پراډکټ هانټینګ کې اساني راولي، موږ سره په پراډکټ هانټینګ کې کومک کوي، هغه باندې موږ ویډیوز کړي. نو په نننی ویډیو کې موږ سره یو بل فری ایکسټنشن نه دی، یو بل فری ټولز دی او دغه ټولز د امازون خپل ټولز دی چې د په ذریعه موږ کولی شو چې کله موږ غواړو یو پراډکټ لانچ کړو په هغه پراډکټ کې موږ خپله ګټه یا تاوان معلوم کړو. نو دا د امازون یو مخصوص کالکولیټر دی چې د په ذریعه موږ کولی شو چې آینده کې کم پراډکټ موږ غواړو لانچ کړو د هغې ګټه یا تاوان معلوم کړو. دا د عادي کالکولیټرو سره فرق لري. فرق په دې لري چې د عادي کم کالکولیټر دی یا منول موږ کم کالکولیشن کوو نو هغه موږ ته دا معلومات نشي کولی چې چېرې دی کې د امازون فیس څومره دی، د امازون سټوریج کاست څومره دی، امازون چې کوم ویب سایټ دی د دې به موږ نه څومره چارج اخلي. هغه کې موږ ته عادي کالکولیټر کې دا معلومات موږ ته نه کېږي او که چېرته دا معلومات موږ ته احیانا هم شي نو بیا هم ډېره سخته ده، ولې چې کله اپډیټ راشي نو هغه وخت کې به موږ ته بیا سخته شي. معنا دا ده چې د اف بی ای ریوینو کالکولیټر نه بغیر هیڅ امکان نه لري چې موږ د خپل کالکولیشن وکړو. اکثره خلک داسې کوي چې یو پراډکټ دی هغه په امازون کې په لس خرڅېږي او د برانډ سره فرض کوو داسې معلوماتو کې چې یاره دا په 15 دی نو دې ته د خوشحاله شي چې زه ولا موږ ته 50% نیټ مارجن پاتې کېږي. حالانکې داسې نه ده. د امازون ډېر زیات فیس دی، یو بله فیس دی چې هغه موږ په دې باندې واچوو، په مربوطه پراډکټ باندې واچوو نو ډېر زیات ممکن ډېر زیات تاوان سره مخ شو او د امازون داسې تاوان سره پکې مخ شو چې بیا هم د امازون نه زړه موړ شي. نو ډېر زیات احتیاط به کوئ او د دغې ننني ویډیو چې کوم د امازون مخصوص کالکولیټر دی دغه کې به تاسو خپل دقیق کالکولیشن کوئ. صحیح ده. نو سوال دا دی چې دغه کالکولیټر د به موږ اکسس څنګه کیږي. نو دا ډېر اسانه دی. تاسو به دلته راشئ او په چې کوم اني کروم تاسو سره ویب کروم تاسو سره دلته به تاسو ولیکئ اف بی ای کالکولیټر ریوینو کالکولیټر دا به تاسو ولیکئ او هغه نه وروسته به تاسو سره دا لینک راشي. نو په دې لینک چې تاسو کله کلیک وکئ نو تاسو سره به د امازون کالکولیټر دا دغه به تاسو سره ښکاره شي. ګورئ دلته که چېرته ما سره د امازون سیلر اکاونټ وي نو زه کولی شم چې دیزی کې ساین ان شمه. که چېرته د امازون سیلر اکاونټ نه وي ما سره نو کنټینیو از ا ګیسټ باندې به زه کلیک وکړم. هغه نه بعد ګوره دې ځای کې امازون سټور کې به تاسو خپل چې کوم ځای کې ستاسو سټور وي هغه ځای به تاسو انتخابوئ. کوم ځای چې ستاسو مارکیټ پلیس وي، کوم ځای چې ستاسو سټور وي نو ما سره تیار یو ایس انتخاب دی. صحیح دی. نو دې ځای کې ګوره ما ته وایي که چېرته ستا سره د کوم پراډکټ چې ته غواړې چې د هغه ګټه او تاوان معلوم کړي د هغه که در سره اس کي یو وي یا هغه در سره یو پی سی وي یونیورسل پراډکټ کوډ یا اس ان نمبر وي دې ځای کې وي ته پټ کا دې ځای کې واچوه. نو زه به راشم ما سره یو پراډکټ دی فرض کوو داسې چې دا پراډکټ دی دغه پراډکټ زه غواړم چې دغه پراډکټ زم مطلب د دې هولسیل وکړم. مطلب دغه پراډکټ زم غواړم چې په دغه پراډکټ کې برانډ سره تماس کې شم او بالاخره دغه چې کوم هغه ته مراحل دي هغه وکړم او هغه نه بعد غواړم چې دا زه خرڅ کړم. نو مطلب دا دی چې دې کې به ماته څومره ګټه یا تاوان معلوموم. نو را به شي دې ځای کې پراډکټ انفارمیشن یا پراډکټ ډیټیل هلته کې به د دغې اسن موږ را کاپي کړو. ګوره پراډکټ ډیټیل دغلته به اسن را پیدا کوي دغه د اسن. نو دا اسن به زه را کاپي کړم ساده او هلته کې به د امازون چې کوم اف بی ریوینو کالکولیټر دی نو هلته به زه پیسټ کړم. ګوره دلته زه پیسټ کوم کنټرول وی او سرچ بیا کوم. چې کله دا زه سرچ کوم نو دلته کې ما ته وایي چې ایټم پرایس دا وایي چې دا 15.9 باندې دا الریډي خرڅېږي اوس په امازون کې او 6.9 د امازون فیس دی
0.33 د فلفلمنت کاست دی. همداراځي 0.43 د چې کوم دی دا سټوریج کاست دی. لاندې کرا شو منتلی سټوریج کاست پر یونټ، مطلب دا پر یونټ د یو یونټ موږ نه سټوریج کاست اخلي خو په میاشت کې. فقط یو چیز ته ضرورت دا دی چې زه دلته کاست آف ګوډ سولډ پټ کما، نور د امیزون چې کوم مخصوص کالکولیټر دی دا کالکولیشن ما ته خپله کوي. دلته ما ته وایي چې کاست آف ګوډ سولډ دا ته پر یونټ دلته پټ کا. نو تاسو به ګوره صحیح کالکولیشن کوئ، تاسو به مخکې برین نه معلومات کړي وي یا ډسټریبیوټر نه معلومات کړي وي چې دا پر یونټ موږ ته په څو تمامیږي، هغه باندې د پریپ مصرف څومره راځي تر امیزون ګودام یا ویر هاوس رسیدو پورې پر یونټ ما باندې نور څومره مصارف راځي. هغه مصارف به تاسو معلوم کړئ او چې کله معلوم کړئ نو پر یونټ کاست چې تاسو سره معلوم شو کاست آف ګوډ سولډ هغه به تاسو دلته پټ کوي او به لیکئ. ګوره که دلته زه $15 واچوم نو لاندې ما ته دا وایي چې ګوره چې تاسو ته په دغه کې 0.03 دا به د نت پروفیټ او نت مارجن به د څومره وي 19.15. نو اکثره د امیزون چې کوم ټیچرز دی هغوی دا ریکمنډ کوي چې یاره د 15% نه چې کوم نت مارجن کمی نو هغه ښه نه وي، 15% نه پورته وي. نو په دغه شکل سره به تاسو خپل کالکولیشن وکړئ. دلته دا که کموئ مطلب دا خو زه هسې یو امتحاني دغه زه دلته اچوم، یو امتحاني ډیټا زه دلته پټ کوم. نو تاسو چې کوم مطلب خپل هغه فیګر تاسو ترلاسه کړي وي، کالکولیشن به هم کړي وي، هغه به تاسو دلته پټ کړئ او هغه نه بعد به تاسو سره دلته نتیجه راشي. ګوره مخکې دا دغه اوس چینج شو، دغه د 1200 ته چینج شو. که تاسو دا نور کموئ زیاتوئ نو اوس ما دا فیګر ما تغییر کړ 12 مې کړ. نو مطلب د خبرې دا دی چې دا د امیزون چې کوم کالکولیټر دی مخصوص کالکولیټر دی دا فری یوز کیږي. تاسو په دغه باندې کار وکئ او پریکټس پې وکئ. نو د نیټ پروفیټ دیتا دا خبره ما تاسو سره مخکې هم شریک کړه چې دیتا نیټ پروفیټ دیتا ریټرن آن انویسټمنټ دا ورته وایي. نو خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شوي اوسئ، تاسو پې پریکټس وکئ.